د دو په سرپرستي کې د دو په امامت کې د قام دا مبارزه باندې فخر کوي چې همیشه موږ ته دومره درد تکلیف چې رسېدلی بیا دی خامخا په ډېر جذبات او د خپل راتګ د ځان لپاره باقاعده فریضه وبولي د دوی راتګ زموږ دپاره داسې دی د ښایست او زموږ د زړورتیا یو زیری دی مختصره خبره کوو دوې درې ورځې دمخه موږ باقاعده داسې نه و شرالي ورور خبره وکړ ول موږ نه هر دفتر و مخته کنټینران ایږدو موږ دلته کنټینران پله وډلي وو هغه د دې لپاره چې موږ به د ملیشې د دې اپیس ګیټ څه دی دا به بندوو موږ به پاسپورټ اپیس بندوو کسټم به بندوو موږ څه ډېر خلک زیر سوي په یوه وجه ول چې هغه زموږ سفر د احتجاج ده د پیجام چې د ګاډیانو لار موږ بنده کړې وه موږ بیا پرلک په ډېره سنجیدګي هغه لارې لکل درننه پورې څوک یو داغ نسي ثابتولی چې په دا لاره کې پرلک خرڅ سو چاته د زرې برابر مرات ملاو سو دا موږ د دې پرلک په دې ناسته باندې موږ لیده کړي وو خو بیا دویم ګام د سرکار لخوا په کار دا وو چې دوی و موږ ته شکریه ادا کړې وای د ایسي صاحب برګیډیر صاحب دا ولس نه راغلی ولی دا ویلي وای هغه درواغ چې دوی به و موږ ته ویل ویل ته یې لارې لکئ 50 کاله یې لکئ ستۍ دپاره علیحده ځم اسلام آباد له د هغې خوا تاسو له زیرې راوړم دا ټولې هغه درواغ دا ټولې هغه دوکې دي چې د پښتانه قامه سره شروعات لري د دې سره لوبه ده موږ لارې لکل پر موږ یې څه وکړ عزیزانو په یوه خبره به سر سره خلاصوو یوه ورځ موږ د شپې کټشنران ایښي دي دا بله ورځ د دوی یو مرکه راغلې ده موږ روډ نه دی بند کړی عزیزانو موږ پاسپورټ اپیس بند کړی دی د وزیر اعظم د وزیر اعلی د گورنر د ډي سي هر دفتر ولس حق لري چې دا بند کړي تالابندي یې کړي دا د ولس حق دی دا د عوام حق دی دا دفتر بندول ورنه ورچول تباهي نه کې رسول احتجاج درنه دا زموږ د دې پرلط حق دی موږ دا دفتر بند کړئ پر 3 ګامه زموږ سره روډ دی موږ نه دی بند کړی بیا د دې ډیورنډ لاین دا د دې خط چې دا نامنلی خط دی د دې یو باقاعده کرنل صاحب د دو سره میجران ورسره د هغه د دروازې د مین ګیټ کم چې سټاپ دی دا نفري دا وینګ دا ټول ورسره دی عزیزانو د دې کار چیش دی دا هغه زورور سړی و دا وینګ تور کړی دی چې په یوه لاس کې اسلام آباد له بیګونه است دی ډالر است دی او افسرانو له ګټې کوي او بلې خواته دا زغنتار چوکیداري زموږ د وطن چوکیداري او ټولې فیډرل ایجنسیانې دا کرنل صاحب چلوي دا کرنل صاحب په خپله ورځۍ کې د دو سره میجران ورسره کیپټن ورسره ټول وینګ ورسره او زموږ اسسټنټ کمیشنر ډي پي او رسالداران دا ورسره 1500 نفرې باقاعده په ګاډیانو پر هغه ټیم شیطاني حمله وکړ دا شیطاني حمله هغه ټیم یې وکړ چې 4:30 بجې وې دا یو شیطان پر سړي باندې حمله کوي ټوله شپه ناست چې د سهار د لمانځه ټیم شي شیطان دا غلبه وکړي
دغه شیطانیست عمله دا فورسزو دا کرنل صاحب دې باقاعده په خپل ورځی کې وکړ مجلس مت کار نه و کړی موږ سره راوستو ما ورته ویل موږ نشنل بین مات کړی دی پاکستان خزانه مې لوټ کړې ده موږ ګناه څه ده دا خو په ډېره ورورولي دا ډنډې منډې دا ګیسونه دا لاټي چارج تا چې کوم نیت کړی دی د دې عمل دې موږ خلاف یو عزیزانو پر هغه ځای موږ دوی ټکان کړي دي موږ ټوپک ځنې اخیستی دی دوی ډزې کړي دي بیا په دې کې ټول فورسز ګواه دی موږ د وطن په دې مقدمه کې د دوی په زور کې سرکار دی کنټینر یې لرې کوي زموږ سامانو ته اور واچوئ تشدد یې وکړئ په رب العالمین درته وایو چې موږ ناره نه ده کړې موږ ټټې سترګې دا ستاسو همت دی دا پر دا منبر ناست هغه جذبات و د هغه رقم موږ ورته ګیدو در هغه ساعته پورې چې سر کېدی